السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. نن د درس لومړی ورځ ده. د نه مخکې چې لومړی درس شروع کړو نو تاسو ته غواړم چې لږ د هغه په باره کې معلومات درکړم، لږ درس په باره کې. نو دا کورس مکمل ابتدایي کورس ده. د دې لپاره کوم شرط نشته چې تاسو باید مخکې عربي ویلي نه ویلي، که ویلي هم خو لا ښه ده او که نه ویلي هېڅ مشکل نشته. دا موږ ابتدا نه شروع کوو. بل زموږ د درسونه یوټیوب او فیسبوک کې خپرېږي ان شاء الله. یوټیوب چینل زمونږ جوړ نه ده خو ان شاء الله آینده هفته کې جوړېږي ان شاء الله. فلحال به فیسبوک کې موږ خپلې ویډیوګانو نشرو. بل تدریس مکمل په پښتو ژبه کې کېږي ان شاء الله. او پښتنه یا کومنټ که څوک لري باید په پښتو کې ولیکي، او انګریزي کې څوک ولیکي هغه ته په مشکله ځواب ورکول کېږي. بل درس کې به له صبر او عمل کار اخلي. عربي داسې ژبه نه ده چې تاسو باید یوه ورځ کې یاده کړئ یا دوه ورځې کې یا یوه هفته کې یا یو میاشت کې، چې په یو میاشت کې عربي ژبې یو محاوره م یاده کړه، دا هم ډېره د تاسو لپاره ځکه. او بل دا چې عربي ژبه زیاتره خلک وایي یا قواعد سخت دي یا نور څه مشکلات لري، خو نه قواعد سخت دي او نه هغه سخت دي. عربي ژبه د خاص طور د هغو هیوادونو چې حروف یې مثلا عربي غوندې وي، مثلا پښتو ده، اردو ده او فارسی ده، دغه ټولې ژبې دوی لپاره عربي ژبه ډیره اسانه ده، ځکه د دوی ټول هغه لهجه او هغه کلمات چې استعمالیږي یعنی ټول یو بل ته ډیر ورته دي. بل که کوم پوښتنه یا کومنټ کوئ، هیله کوم چې تاسو هغه په موږ ته کومنټ کې وکړئ. کوم پوسټ چې کوو هغه کومنټ کې کوئ. میسیجونه زیاتره وخت تاسو میسیج کوئ او هغه موږ نه ګورو، او ځکه چې زمونږ زیاتره پام وړ کومنټ کې وي او تاسو نه هیله کېږي چې کومنټ وکړئ. بل لنډ قوانین تاسو ته وایم چې لومړی کومنټ کې غلط الفاظ استعمالول، مثلا د چا درس نه خوښیږي نو هیله کوم چې غلط الفاظ استعمال نه کړئ او کومنټ وکړئ چې دا یو بله طریقه کوم طریقه چې تاسو ته ښه وي هغه تاسو موږ ته وښایئ، موږ به په همغه لارې انشاءالله هغه وکړو. بل آینده کې فیسبوک کې یا انسټاګرام کې چې موږ لایو درسونه کوو انشاءالله، نو هغه شخصي تاسو نه هیله کوو چې شخصي پوښتنې مه کوئ، صرف درس. موږ دلته دا پاڼه دې په خاطر جوړه کړې چې صرف عربي ژبه پکې تدریس کړو. خاص طور ما خپله دا زه خپل شوق نه دا تدریس کوم. زما درسونه هم فلحال عربي ژبه کې هم روان دي. مخکې مې ویلې اوس یې مهم عربي انتها نه لري. عربي ژبه چې څومره وایي خوږه ژبه ده، ختمېدلې نه لري. بل اخري چې کومه دنده چې درکول کېږي هغه باید عملي کړئ. هوم ورک چې ورته وایي کورنۍ دنده چې کوم زه تاسو ته وایم باید هغه تاسو عملي کړئ، ځکه چې که غواړئ عربي مو یاده شي نو دا کورنۍ دنده کوي. نو دا لنډ معلوماتو د هغه په باره کې. درس په باره کې راځو. ما تاسو ته چې کوم کتاب درکړی ده نو هغه په فیسبوک او په یوټیوب کې هم د هغې درسونه عربي ژبه کې شته او هغه کاپي رایټ کې راتلی شي. نو ما هغه کې لږ تغییرات راوستلی دي چې موږ خپل نشرات هم په فیسبوک کې وکولی شي هم په یوټیوب کې وکولی شو. نو موږ تاسو ته دغه کتاب درکړی، نو دا زه صرف خلاصوم چې هغه رانه شي. دا اصلا دا منهج د کنوزه چا جوړ کړی ده نه پوهېږم، نو دا منهج ده. همدغه درس موږ دلته په بل سلایډ کې جوړ کړی ده او د هر پاڼې ته موږ هغه ورکړی، مثلا 18 صفحه دا هم په هغه کې شته. دا مخکې چې کتاب موږ تاسو ته درکړی 18 دلته 18 هغه راواړوئ، نو دا درس هم همغلته شته او هم دلته شته، نو څه فرق پکې نشته، درسونه ټول یو شی دي. نو راځو شروع کوو خپل درس ته. نو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لومړی بسم الله الرحمن الرحیم. المحتویات عنوانونه چې دي وحدة الاولی کې به موږ وایو انا احب اسرتي، زه خپل کورنۍ سره مینه لرم. دویم کې به وایو المدرسه ښوونځی یا مکتب. دریم وحده کې موږ هذا بیتنا، دا زموږ کور دی، دا به وایو انشاءالله. نو راځو اول درس ته چې انا احب اسرتي.
دا 15مه تاسو خپل کوم کتاب مې ما تاسو ته درکړی 15مه پاڼه وګورئ هغه کې دا درس ته. انا احب اسرتي دا شکلونه مې ورته تبدیل کړي ما تاسو ته دلیل ویلې. اسرتي اسره کورنۍ ته وایي فامیل کورنۍ. الاعله هم ورته ویل کېږي اسره اعله دواړه ویل کېږي کورنۍ ته ویل کېږي. اسرتي زما کورنۍ زما فامیل. افراد الاسره د کورنۍ غړي. هذه صوره اسرتي دا تصویر زما د کورنۍ تصویر دی. الاب الوالد اب الوالد دواړه پلار ته ویل کېږي طارق. الوالده مور مور ته ویل کېږي الوالده مور. ابن او البنت دا لور ته ویل کېږي ابن لور. ابن او الولد دا زوی ته ویل کېږي ابن او ولد دا هم ابن ده ولید. الجد جد نیکه ته ویل کېږي جد نیکه. الجده مریم جده نیا ته ویل کېږي. نو الاب پلار مور ابن لور ابن زوی الجد نیکه جده نیا. بل رازو دلته درس ده هذه اسرتي دا وای دا زما کورنۍ ده. نو یو سر نه شروع کو دیدن. هذا اخي دا زما ورور دی. اخ ورور ته ویل کېږي چې اخي شي دا زما ورور دی. دا ورسته ګرامر ویډیو کې به ان شاء الله د تاسو ته بیان کوم چې دا اخي زما ورور اخي کستا ورور دا ټول ګرامري اصطلاحات دي دا بیا تاسو پوهیږئ ان شاء الله. نو هذه عمتي دا زما عمه ده د پلار خور ته ویل کېږي عمه د پلار خور. هذه عمتي دا زما عمه ده. هذا عمي هذا عمي عم کاکا ته ویل کېږي عمي کاکا تر. هذا ابي اب پلار ته ویل کېږي ابي زما پلار دا زما پلار دی. هذا جدي دا زما نیکه دی. هذا جدي دا زما نیکه دی. هذه جدتي دا زما نیا ده. هذه جدتي دا زما نیا ده. هذه امي دا زما مور ده. هذه امي دا زما مور ده. هذه خالتي دا زما ترور ده. هذه خالتي دا زما ترور ده. هذا خالي دا زما ماما ده. هذا خالي دا زما ماما ده. خال ماما ته ویل کېږي. خاله ترور ته ویل کېږي. مور ته ویل کېږي چې امي زما مور. جدتي زما نیا جدي زما نیکه. دلته صرف دوه اصطلاح موږ لرو چې یو هذا ده بل هذه ده. تاسو دومره یاد کړئ فی الحال چې هذا دا د مذکر لپاره استعمالیږي سړی یا هلک لپاره استعمالیږي. هذه دا مؤنث لپاره استعمالیږي ښځی کجنۍ وي وړی غټی هغه ته هذه راځي. نو دا د هذه په باره کې د هذا او هذه په باره کې موږ تاسو ته د ګرامر موږ جدا ویډیو لرو ان شاء الله چې هغه موږ تاسو ته جدا. فی الحال د محاورې هغه د محاوره کې تاسو څومره دا نومونه یاد کړئ چې نیا ته چې وي نیکه ته چې وي دا شیان یاد کړئ. بل التحیه سلام کول. السلام علیکم دا وی السلام علیکم. جواب کې وعلیکم السلام دا ورته وی. کیف الحال څنګه دی حال تاسو. بخیر والحمد لله بخیر سره د الله ثنا ده یعنی خیمه بخیر خیمه والحمد لله الحمد لله. مساء الخير مساء الخير دا ورته مساء النور. مساء الخير دا اصطلاح ده چې عربانی غرمې وروسته تر ماسخوتن ناوخته پورې دا استعمالوي. مساء الخير یعنی ما خام په خیر. خدا اصلا عربان د غرمې 1-2 بجې نه وروسته دا مساء الخير دا استعمالوي. ظهر دا غرمې ته ویل کېږي خو ظهر نه وای دا مساء الخير ویل کېږي یعنی ما خام په خیر. دا اصطلاح ده. مساء الخير جواب کې مساء النور دا ورته وی کیف حالک ستاسو حال دی. بخیر والحمد لله بخیر دا الله فضل دی. نو دا شلمه پاڼه کې و دا درس. نو دا زمونږ لومړی درس دی. ویډیو لږه غټه شوه ان شاء الله آینده کې مونږ کوشش کوو چې لنډ ویډیو او ډیر درسونه پکې نشر کړو تر څو تاسو هم چې یاد کړئ او زړه مو تنګ نشي. نو هیله کوم چې عربي درس ته ما مخکې تاسو ته ویلي چې صبر به ورته کوئ او حوصله به ورته زیاتوئ او په دې به عمل کوئ. دا درس هم چې ویل دا به یادوئ. نو ان شاء الله که څه پوښتنه یا د پیشنهاد وي هیله کوم چې کومنټ کې ماته ووایئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.